د پاکستان د پارلمان رئیس ته ولې کابل ته د راتلو اجازه ورنه کړل شوه او څنګه ولې له هوایي میدان څخه رخصت شو؟ سلام، ستړي مشئ. تېره ورځ د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر په یو 3 ورځني سفر کابل ته راتللو او ټاکل شوي وه دلته د پارلمان له وکیلانو او حکومتي چارواکو سره وګوري. د اسد قیصر لپاره کابل کې تشریفاتي مراسم هم نیول شوي وو. دارالمان ته چې له هوایي میدانه کوم سړک تللی و، په هغه سړک د پاکستان او افغانستان بیرغونه او د اسد قیصر او د میر رحمان رحماني انځورونه لګول شوي وو. خو تېره ورځ د پاکستان د پارلمان رئیس الوتکه کابل کې کېناستلو ته نږدې وه چې د هوایي ډګر له کنټرول خونې د ډګر د تړلو خبر ورکړل شو او الوتکې ته د کېناستو اجازه ورنه کړل شوه. د حامد کرزي هوایي ډګر مسؤلین بیا وایي چې یوازې د 1 ساعت لپاره هوایي ډګر د تخنیکي ستونزې له کبله تړلی و. خو اوس حالات عادي دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د نوموړي سفر د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د ناچاو د توکو د شنډولو له امله لغوه شوی. یاد وزارت وایي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې ناچاو د توکي کشف او شنډ کړل شول چې د مسافرینو د خوندیتوب ساتنې لپاره ټولې الوتنې وځنډېدې. د افغانستان پارلمان بیا په دې اړه غوسه دی او ویلي دي چې په دې اړه امنیتي مسؤلین ازاروي. خلک بیا د دغې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه لري. دوی وایي ممکن د افغانستان حکومت نه وي غوښتي چې اسد قیصر د افغانستان ته راشي. دوی وایي دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، د ناټو د سرمنشي، د امریکا د دفاع وزیر، د ګڼو نورو هیوادونو صدراعظمان، ولسمشران او دیپلوماتان ځي او راځي او امنیت یې خوندي وي. د پاکستان د پارلمان رئیس خو د دوی په مقابل کې لا وړوکی سړی دی. ځینې وایي ممکن ځکه حکومت دی افغانستان کې اسد قیصر نه وي پرېښی چې شخصي مسلو پسې راتللو. خو ځینې بیا وایي چې ممکن لکه څنګه چې حکومت وایي د امنیتي ستونزو له امله نوموړی بیرته لیږل شوی وي او کابل کې نه وي پرېښودل شوی. په هر حال تاسو دغې موضوع ته په کومه سترګه ګورئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پورې بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.